کابل کې چاودنو 9 کسان شهیدان کړي، پیښې په کلکو ټکو غندل شوي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم. د کابل ښار لویدیځ 13مې حوزې د شتبرچي سیمه کې د غبرګونو چاودنو له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي، 19 نور ټپیان دي. طالب چارواکي وایي چاودنې ځای پر ځای شوي بمونه کړي. چاودنې ګیز وختي عبدالرحیم شهید په نامه لیسه کې شوي، یا د لیسې ته نږدې پر یو تعلیمي مرکز هم د لاسي بم برید شوی. کابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویانزه خالد زدران بي بي سي پښتو پاڼې ته ویلي چې دا بریدونه پر ځایي شیعاګانو اوسېدونکو شوي چې 9 کسان پکې وژل شوي، 19 نور ټپیان دي. زدران وایي چې ښایي د مرګ ژوبلو شمېر کې بدلون راشي. له دې مخکې په کابل کې د محمد علي جناح روغتون یوې سرچینې بي بي سي ته وویل چې دوی تر اوسه 4 مړي او 19 ټپیان وژل شوي دي. یو عیني شاهد آی اف پی خبري اژانس ته ویل چاودنې داسې مهال وشوې چې زده کوونکي له ټولګي وتل. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی دی، خو له اسلامي دولت نومې ډلې داعش په دغه سیمه کې مخکې خونړي بریدونه کړي.